نن د 4 اپریل 2026 او په دې منځ کې چې د خلک ډیر زیات چې د ورخاړه کوي. اوس دا ورخاړه ولي چې د هغه وایلډ راخیږي، مطلب څوک په پټو کې نه کوي. دا ورخاړه چې دا 10 times more nutritious دا هغه پلانټس نه کم چې موږ په پټو کې کرو، لکه سابه کم شوتل یا شړشم چې دا موږ په پټو کې کرو، خو دا د هغې نه چې د 10 times more nutritious ولي. اوس دا ټوله خبره چې د سروایول ده. اوس ورخاړی چې دی کنه دا څوک نالی نه په پټو کې، دا په خپله باندې راخیږي، دی چې دی خپل حفاظت کوي د ایکسټریم ویدر خلاف، ډیر زیات یخ ګرم چې دی هغه برداشت کوي. دته پراپر ریچ نیوټرینټ سویل نه وي، دی په هغې کې هم چې دی سروایول کوي. د انسیکټ سپیس کوي، مطلب داسې انسیکټس چې دی په دې باندې اټیک کوي، دی چې دی د هغې خلاف سروایول کوي. اوس د دومره مسلو مطابق د سروایول وکي، دا د یو څو خاص وجوهاتو د وجې نه د په باډي کې داسې قسمه ډي ان اے چې دی هغه اکټیویټ کیږي چې هغه د دې هارډلز خلاف کوشش کوي چې زو ژوندی پاتې شم. هغه داسې پاورفل فایټو کیمیکلز ریلیز کوي، داسې میټابولایټس چې ریلیز کوي چې هغه مدد ورکوي دله په سروایول کې. او دا د ویپنز دي د دې پوره هارډلز خلاف. کم ټاکسین دي، کم پیسټ دي، کم چې د ته نقصان رسوي، د هغې خلاف د کیمیکلز ریلیز کوي، د دې خلاف انټي اکسیډنټ ریلیز کوي، انټي فریزینګ کمپاوند چې د یخنۍ نه بچ کوي. موږ چې کله هم دا پلانټس خورو نو د دې کیمیکلز د وجې نه هغه موږ ته ډیر زیات نیوټرنټس راکوي. اوس که ته د دې کلر ته وګورې نو د دې کلر چې ډارک ګرین آلموسټ پرپل شانتي دی. اوس انتوساینینز چې دی یو پاورفل انټي اکسیډنټ دی، کم چې په دې عام سبو کې نه، کم چې په پټو کې نه حلیږي. پولیفینول او ګلایکوسینولیټس کم چې کینسر فایټینګ کمپاونډز دي دا په دې کې موجود دي. او زموږ انسیسټرز ته پته ده چې کله هم سپرینګ شي نو هغوی ته پری دا میډیسنل پلانټس چې دی په غرونو کې میلاویږي. اوس زموږ نیکونو ته دا پته نشته چې پایټو کیمیکلز وایسته، خو هغوی ته دا پته ده چې په سپرینګ کې داسې قسمه وایلډ پلانټس په دې غرونو کې راخیږي چې هغه زموږ بلډ صفا کوي، هغه موږ د بیماریانو نه بچ کوي، او هغه زموږ انرژي بوسټ کوي. دا اوس ماډرن ساینس پروو کول، او زموږ د سوات خلکو چې دی دا پیژندل په زرونو کالونه مخکې نه. اوس که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي، لایک اینډ شیر.